بیا هم سلامونه ټولو دوستانو ته ډېر وبخښئ دوستانو دغه 2 ورځې زما ټیک ټاک لږ مشکل پیدا شوی فکر کوم دغه د ریپورټ مسله ده خو خدای دې وکړي چې د ریسټارټ سره حل شوي او که بیا ځل څوک ریپورټ هم وهي او خدای دې وکړي چې زموږ بنډار را خراب نه کړي موږ به په همدې تمه یو له تاسې مننه چې ملتیا مو کوئ انشاءالله څو شیبو کې به ښاغلی الکوزی راسي او موږ به خپل بنډار خپلې کیسې شریکې کړو او تاسې به هم را سره پاتې شئ هغه سره زیات معلومات دي هغه به خپل د زړه ډېرې کیسې در سره شریکې کړي د خپلې مبارزې په اړه به هم درته ووایي او ضرور هم نه رسېږي هغه وغږېږي ځکه تاسې ټول یې پېژنئ سوشل میډیا کې څوک تعقیبوي خو هغه خو ډېرې ښې ایډیاانې درلودلې خو بدبختانه به ووایو چې هغه خلک چې واقعا هغه رښتینې افغانان نسي زغملی هغه د آی ډي ور خرابې کړلې خو شکر دا ده چې داسې ځوانان زر حوصله نه بایلي دا مبارزه کې چې مبارزه چې یو انسان کوي دا داسې نه ده چې همدا په مخکې به روان یو دا به شاته نه ځي دا به ناکامېږي نه مبارزه کې هغه وخت کې انسان کامیابېدلی سي چې کله یو انسان ناکام سي هغه وخت کې دی ناکامېدلی سي او ناکامېږي کله چې ناکام سي دی بېرته بریا ترلاسه کوي یوه مسله بل د مبارزې او د سیاست یو ډېره مشهوره خبره ده چې مشران یې کوي په سیاست پوه خلک یې کوي وایي که تاسې غواړئ چې سیاست وګټئ نو یو قدم به مخکې ږدئ 10 قدمه به شاته ږدئ تاسې هغه وخت کې سیاست ګټلی شئ خو داسې نه ده چې تاسې سیاست کې همیشه باید په دې فکر وایئ چې همیشه باید موږ ګټونکي یو نو دغه ټولې ځانګړنې ښاغلي الکوزي کې شته ده او په ولسکشر باندې په ټوله میډیا کې مشهور ده ټول ملګري په ولسکشر باندې پیژني او دا هغه څوک ده چې له خپل بیرغ له خپلې خاورې له خپلې جغرافیې سره لیونۍ مینه لري نن نو خوشبخته په دې یو چې دی بنډار کې لرو انشاءالله کیسې به مو ورسره وکړو او د ده ځینې جالبې خاطرې به د سوشل میډیا له ادرسه واورو چې څه تېر شوي دي څه جالب دي بیا هم سلامونه علیکم السلام الکوزی صاحب بیا هم سلامونه احترامات په خیرونه خدای دې وکړي چې اوس ښه سوی ما ته خو ښه ښکاري اوس یې غږ ډېر صفا راځي ډېر ښکلی راځي خوشحال صاحب دا راته ووایه چې ته ما نه سوالونه کوې که زه تا نه دواړه به یو بل نه سوالونه کوو خوشحال صاحب زما هم ځینې سوالونه په ذهن کې دي چې زه تا نه وکړم اجان ښه اوهو ډېر به ښه سي خپرونه به لږ زه اصلا یو څه غواړم چې نن له سیاسته ور اخوا ستا په شخصي ژوند باندې خبرې وکړم ستا په فعالیتونو به خبرې وکړم د سیاست هم لږ لرې وغږېږو ځکه ډېر ملګري داسې موږ د سوشل میډیا کې لرو چې ښاغلی الکوزی پیژني یوازې هغه پیژني چې دلته راځي سیاست اړخ دی چیړي دی د خپل وطن سره مینه چیړي خو ډېر ملګري نه دي پوه چې دغه الکوزی دی څه ولې دغه مبارزې ته دی راغلی دی که نه ممکن یو شمېر ته معلومات وي خو ډېر داسې مینهوالې زما په شمول چې هغه غواړي چې پوه سي خوشحال صاحب تاسو ته هم ته هم اجازه ده چې تاسو هر رقم سوال رانه وکوئ هره پوښتنه رانه وکوئ دا ما دپاره ویاړ ده چې ما خپل افغانان زړونه راخلي او یو بل سره پیژنو دا د ویاړ خبره ده دا شکر الحمدلله چې موږ افغانان دې حد ته رسېدلي یو چې د یو بل د بربادۍ نه د یو بل د آبادۍ په هکله باندې کارونه کوو نو خوشحال صاحب زما ویاړ یې مهرباني جار زه پیل کې غواړم چې ښاغلی الکوزی چې په ټولنیزه میډیا کې په ولسکشر باندې مشهور ده د مکمل هغه اصلي نوم د تذکرې نوم یې څه ده چې ملګري په ده باندې پوه سي ډېر ښه زما نوم محمد آغا الکوزی ده منځ کې آغا محمد آغا منځ کې آغا ده نو بیا چې کله تاسو زیاتره چې خلک خارج ته سفر یې کوي بیا دوی د منځ نوم لرې کوي دا منځ نوم نه اخلي زیاتره په اسنادونو پیج کې نه کړي اول نوم اخلي او اخر نوم اخلي ځکه دوی خپل وخت په هغه منځ نوم باندې نه ضایع کوي نو دغه په خاطر باندې دلته محمد الکوزی ده او زیاتره مې په محمد الکوزي پیژني او تخلص ډېرو زه پوهېږم چې دا پوینټ پکې ده چې څنګه زه په ولسکشر باندې یم زیاتره خلکو لکه
چا به یو شی لیکه، چا به بل شی لیکه، چا به بل شی لیکه، یعنې ټول ځان من ګڼه. ټول ویل چې زه مشر یم، ما په چوکۍ کښېنوئ. هر چا به کوښښې کولې. ما د وړکیتوب نه چې ما لیده هر چا به کوښښې کول، یعنې چې زه ځان مشرۍ کې وټاکم او ځان مشر وټاکم. نو ما ویلې چې په کورنۍ کې یا په ولس کې چې کشر څومره قدر لري نو مشر نه لري. زما په اند باندې، ځکه کشر په خلکو باندې د زړه نه ګراني، او دوستي زوروره وي، ورسره زوروره کولی وي. شي، مینه ورسره کولی شي، زوروره مې یاو. نو د دغه په خاطر باندې لږ مې ورسره خوشحال صاحب لغمانچل یا یو ځای کې که نه، نو ځان باندې مې ولس کشر تخلص کېښوده. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. یو بل څه چې موږ ټول افغانان یو، شکر الحمدلله، او ډېر ملګري به معلومات هم لري، خو زه یو ځل بیا غواړم چې افغانستان کوم ولایت سره تعلق لري، کومې سیمې سره؟ ښه، ډېر ښه. دا ما مخکې م ویلي دي او ډېر ښه سوال ده. اول باید دا تشریح کړو چې افغانستان کې ولایتونه او ولسوالۍ ولې جوړې سوې، یعنې په هر ځای کې ولایتونه او ولسوالۍ ولې جوړېږي. د ده په خاطر باندې چې هلته یو حاکم ټاکي، مثلا ولسوال ټاکي، والي ټاکي، هغه بیا قانون پورې مربوط ده. د هغه ولس پښتنه په سر کې چې کوم حاکم ناست دي، د هغه خلکو نه کوي. مثلا والي د ولسوال نه د حالات د ولسوالۍ پوښتنه کوي، ځکه والي مقرر ده چې د ټول ولایت د نفوس پوښتنه وکړي په کوم ولایت کې چې دا حاکمیت لري. نسي کولی چې رئیس جمهور ټول یا د وخت پاچا د ټولو جوني، یعنې دی هغه نمایندګان دي دلته چې د ولس د ښېګڼې، د آفاتو، د ښېګڼې او د بد کارونو ټول راپورونه چاته ورکړي، هغه امیر ته. هغه امیر چې هغه بیا چېرته د اصلاحاتو په بڼه کې کار وکړي. نو ولایتونه په دې خاطر باندې جوړ شوي، هېڅ ولایت په بل ولایت باندې هغه نه لري، برتریت نه لري. هېڅ ولسوالۍ په بله ولسوالۍ باندې برتریت نه لري. دا ما مخکې م ویلي، بیا هم درته وایم، افغانستان لوی افغانستان زموږ او ستاسو کور ده. په دغه ځای کې چې موږ اوسېږو، هېڅوک د هېڅ چا نه برتریت او کمتریت نه لري. ټول یو سان دي، ټول سره ورونه دي، ټول سره خویندې دي، او ټول سره یو وطن ده، یو مو ژبه ده، یو مو کلتور ده، یو مو عنعنات ده. موږ د امیر عبدالرحمن خان د وختونو ناقلین یو. موږ اصلا د قندهار د ارغنداب یو. بیا موږ د امیر عبدالرحمن خان د وخت ناقلین یو. مثلا بابا نیکونه مو تللي دي چېرته؟ هغه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې تللي، په لغمان کې اوسېدلي، ولینګار کې. بیا زما پیدایښت په کابل کې شوی ده، خو اوس موږ زیاتره خلک د لغمانیو په نامه باندې پېژني. او زه خو زیاتره چاته نه وایم چې زه د دې ځای یم، ځکه زه د لوی افغانستان بچی یم. ډېر ښه، ډېر ښه. د الیګار کومې سیمې سره تعلق؟ ډېره یو کوچنۍ سیمه د ادهار په نامه باندې. ادهار دا کوم طرف ته ده؟ ځکه دا پوښتنه مې ځکه وکړله. منګو منګو ادهار. منګو چې دا په دې لاس کې چې دا مشهوره ده، ځکه چې په د روسانو په وخت کې مشهوره وه. د منګو خلک چې دي هغه ډېر، یعنې ډېر هغه خلک دي د مغز د خوا نه خلاص خلک دي، بربادۍ کې دومره لاس نه درلوده، نو ځکه هغه سیمه زیاته مشهوره ده. زموږ سیمه چې ده فول وصل کړی د منګو دې خواته پولې سره، دا پوخ سړک سره وصل کړی، ځکه هغه سړک خو نه و پوخ شوی. ها، اوس به یو بله خبره م زه وکړم چې دوه وطنداران دي دوستانو. زه خپل هم د لغمان یم، لغمان د الینګار یم. د الینګار کې بیا د سنګره یم، او پیدا شوی زم کابل کې یم، او زه د سنګره یم. دا میاخیل نوم دی، کاورېدلی دی دغه سیمې یم. زه سنګره کې ملګري لرم، ما په سنګره کې دوستان دي، ما په سنګره کې مجلسونه کړي دي، ما ورسره ناسته پاسته کړې ده. زه خوشحال صاحب مخکې له مخکې چې ته دې نه ما نه پوښتنه وکړې، خو زه باید له مخکې جواب کړم. زه په 1491 کال کې زه د لغمان ملي راډیو تلویزیون کې یو افتخاري هغه وم، یو افتخاري ژورنالیست وم، یو افتخاري کارګر وم، هغه ولنټیر یم چې ورته وایي. یقین په خدای کو خوشحال صاحب چې موږ نه به یې کامره اخیستله، ما به ورته ویل چې راکړه ما ته دا کامره چې موږ د وطن د اصلاحاتو په باره کې کارونه وکړو. په خدای د مفته که نه، خلک اوس هم ما پېژني، اوس مې ویني که نه، اوس مې چې ویني هغوی خپل ځان ویني، هغوی چې موږ څنګه. خبره دا ده چې ما تا ته ویله چې ټول وایي چې زه باید دلته کښېنم، صحیح ده.
نو سنګره ته تللی یم، میاخېلو ته تللی یم، د ځای کې مې خپرونې جوړې کړي دي یو نوي کې. بس ټول سره ډیر دوستان یو ډیر ډېر ملګري کړي ډیر ډېر ما ته ویلې چې هره سیمه د هره سیمه بلې سیمې نه بس او د بهتره نه خطو ده په برته ټول دې ټول کې افغانستان بهتره دا نه ټول یوه جغرافیه ده. ټول ملګري چې نوي څونه راغلي ټول ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی پکتیاوال صاحب، په خیر راغلی. سلامونه یې تاسو ته هم کړي، ما ته هم کړي. وعلیکم السلام. عبدالصبور جان پټان صاحب خدای دې راوله، په خیر راغلی. ټولو ته ښه راغلاست وایم، ټول ستړي مه شئ. زه سټپ بای سټپ لږ مخکې ځم په همدغسې، که نه ځکه مې پیل همدغه ځای نه وکړه. او ښه دغه پوښتنه چې ما غوښتله چې زه یې وکړم، تا مخکې له مخکې جواب کړله. بیا تاسې کله کډوال سوئ بهرنیو هیوادونو ته؟ پیل سفر مو همدغه اوس چې کوم ځای کې یې همدلته و که نه اروپا ته راغلی؟ د ځای نه تللي یې؟ ډېر ښه. زه بیا خوشحال صاحب د لغمان ملي راډیو تلویزیون کې د یو د خوا نه زه افتخاري هغه ومه یو افتخاري مثلا کارمند وم چې تلم په افتخارانه به مې کار کو، عیب مې هم نه ګڼه، که خلکو راپسې خندا کوله، خو د وطن د ټولنې د اصلاح دپاره موږ په سوشل میډیا کې کار کوو. هغې نه وروسته ما د هغې تر څنګ باندې زه هلته په سرخکانو کې وم، د سرخکانو په پوهنتون کې وم، د هغې تر څنګ ما هلته زده کړې کولې. او دې خواته دا هغه شی چې ورته وایي د ښځو وزارت چې ده، بیا دې کې کورسونه وو، د انګلیسي وو، د کمپیوټر وو، دا وې که نه، دلته هم راسره ملګري وو، هغه هم پېژنم راسره پاتې شوي. نو بیا په 1981 کې 82 کې موږ د هغه نه فارغ شولو. په 1492 کې په 1492 کې موږ دا پوهنتون نه سره فارغ شولو. بیا زه راغلم کابل ته. بیا کابل کې ما د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدي سره د انتقال په پروسه کې دنده اجرا کوله. بیا تقریبا یو 8 میاشتې 9 میاشتې ډاکټر صاحب سره اوسېدلم. بیا بغه مې پرېښودله. بیا هغه بخش ته لاړم چې دې ویل نور دې نه وروسته تقاضا نه کوي چې اوس باید ووایو، یعنې ولس ته هغه خبرې کول. اوس زما ځینې خبرې دي چې هغه زه باید ولس ته خدای پاک موقع راکړې وای، که خدای پاک دغه ارمان راته پوره کړه چې مې ولس داسې ولاړ ناستي، زه داسې ورته ولاړ یم چې زه د خپله بېچارهګۍ، د خپل د بېوسۍ، د خپل د نه تنه زما نه دا د ټولو افغانانو دا کیسې دي. دا ورته عمله نه کوم چې خلکو ته وایي چې حقایق او د دروغو سره څه توپیر لري. خدای دې داسې ورځ راولي. راغلم امریکا ته. امریکایانو غوښتل چې امریکا غوښتل چې هلته پاتې شم. زه په امریکا کې پاتې نه شوم، کاناډا ته راغلم. 7 کاله دغه تقریبا 7 کاله مې پوره کېږي. نو 2014 کال اخره میاشتو چې راغلم. زه هغه سړی وم چې د وظیفې د خوا نه موږ تقریبا یو میاشت دپاره هرات ته تللي وو. چې کله هرات نه راغلم نو زه د کابل په خاوره کې وغځېدلم. ما خاوره ماچ کړله. ومې ویله چې هر چې شی کېږي خو تا نه بغیر زندګي نه کېږي. اوس 7 کاله عمر دی تېروي. الکوزی صاحب، زه ځینې کې بخښنه غواړم چې زه تا د تېر یادونه هم در په یادوم، او تاسې واقعا زه پوهېږم چې کوم زړه ژاړي، زه پوهېږم چې کوم زړه دردېږي، زه پوهېږم چې کوم زړه په هغې جغرافیې پسې خفه ده چې نن د بل چا په لاس کې ده. په دې هر څه باندې زه ښه درک کولی شم، ټول ملګري دې ښه درک کوي. خو الله پاک دغه ورځ راولي، چې په خوشحالۍ سره خپل وطن ته ستانه سو، په آبادۍ سره د ګاونډیانو له شره خلاص اوسو. داسې ورځ الله پاک راولي. الکوزی صاحب رابسو دې ته چې الکوزی څنګه د شهرت سټیج ته ورسېده؟ مبارزه خو طبعا ډېر ملګري کوي.
زم لګیا یم، نور ملګریم لګیا دي، نور ملګریم ډېر زیات دي په دې میدان کې خلک نه، خو ډېر بیا کم خلک داسې دي چې هغه هم د شهرت پوړې ته رسېږي. ولې شهرت ته رسېږي؟ وجه یې دا وي چې هغه رښتینې مبارزه کوي، دریځ یې یو وي، ځکه هم شهرت ته رسېږي هم خپله مبارزه مخې ته وړي. شهرت نه مې مقصد دا ده چې د خلکو په زړونو کې ځای لري. مننه خوشحال صاحب، ما تا ته ویل چې دا خو دا فعالیتونه دي چې کله سوشل میډیا ته ښکاره سو خلک زما په یعنې دا هېڅ فعالیت نه ده چې زه یې کوم. ټول ستړي مشئ په خیر راغلی. دا هېڅ فعالیت نه ده چې زه یې کوم، ځکه موږ باید هغه موږ ته خوب یعنې موږ ته اصلا موږ باید افغانان باید 4 ساعته خوب وکړي، نور باید ټول د افغانستان لپاره کار وکړي. ځکه موږ خوب ته ضرورت نه لرو، موږ بل شي ته ضرورت نه لرو، موږ دا وطن دې جوړولو ته. او هر هغه څوک چې خوشحال صاحب چې په ما تېره ده دا د دا وطن نه جوړوي، هغه خلک نه انسانانو کې راځي، نه افغانانو کې راځي، نه به بل شی کې راځي. په تا تېره ده، په دغه خاوره کې خو به د افغان بچی واوسېږي که نه، هغه خو به نور تا غوندې ذلیل عمر نه تېروي که نه. راځه دا ګریوان کې فکر وکړو، 2 ورځې لرې، دا 2 ورځې خیر دغه د یوه ورځ نه، دا نیمه ورځ خو دغه وطن دپاره ورکړه که نه، دغه اولادونو دپاره ورکړه چې سبا راځي هغه سبا دغه خاورې، دغه بدبختې خاورې باندې راځي چې هغه د علم او د تعلیم او د یو څه شي خاوند شي. نه دا خلک نه کوي، دا خلک ټپې ټپې ګوري. خوشحاله زه د دې ولس نه ډېر خفه یم، دومره د دې ولس نه خفه یم، دومره د دې ولس نه خفه یم. ولس هېڅکله د رښتینو خلکو تر څنګ نه درېږي. ولس همیش د خپل شخصي جیب په خاطر باندې ګوري. څه رقم به وطن جوړ شي؟ ته فکر وکړو چې ته شخصي خپل ځان ته وګورې، زه به شخصي ځان ته وګورم، ما تا به کله سره نسته. هر کله چې ته زما په هکله فکر وکړې، هر کله چې زه ستا په هکله باندې فکر وکړو، یو بل د ښېګڼې په وړاندې باندې فکر وکړو، هله به پرمختګ کوو که نه؟ دا زما صرف په سوشل میډیا کې د 2 کلونو دا فعالیتونه دي. په داخل کې چې کوم فعالیتونه هغه خو زما د وړکېتوب نه د وظیفې تر وخته پورې هغه فعالیتونه. په دغه فعالیتونو کې چې دغه 7 کاله مې په دې سوشل میډیا کې کړي دي، زه پوهېږم چې رښتینې دوستان مې پیدا کړي، رښتینې افغانان مې پیدا کړي، ما د ورور په حیث باندې ګڼي، ما سره مینه لري، مګر هم ډېره غټه حوصله غواړي خوشحال صاحب، ډېره غټه، ډېره لوړه حوصله غواړي، ډېره لوړه حوصله غواړي چې ته راځې د اصلاحاتو په هغه ټولنه کې چې هلته د اصلاحاتو غږ کوونکی له منځه وړل کېږي او هغه خلکو ته خبرې ډېره 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 ګرانه تمامېږي خوشحال صاحب چې هغه خلک چې د بل په دعاګانو کې جنت ګڼي. که نه تا ته وایم ما ته دعا وکړه چې خدا پاک ما ته جنت په نصیب کړي. هغه د موږ دغه شی خلک دي. فلانې صاحب ما ته دعا وکړه چې خدای مې را جوړ کړي. زه په ده نه خفه کېږم چا د تا ته دعا وکړي، صحیح ده. زه دا وایم چې د هغه فلاني صاحب خوله نه ستا څنګه خوله کمتره ده چې ته همغه دعا وکړې د ځان لپاره. نو اوس راځم دې دپاره چې دا ولس یې نه کوي او دا ډېره لوړې حوصلې غواړي. په ده کې رنګارنګ نومونه خلکو را باندې وتپل، خیرات خو، فلانه، بستانه، چې دا یعنې زما یو اړخ پرې نه ښوده په دې سوشل میډیا کې. زما یې ټول اړخونه وسپړل او رنګارنګ فیصلې زما په هکله خلکو وکولې. زه بیا هم چې وایم ټولو نه زما خاوره، ټولو نه مخکې زما ولس، ټولو نه مخکې زما ملي منافع. خلک به اول زما فامیل، زه وایم چې نه، زما فامیل نه اول مخکې ملي منافع. زه وایم زما ځان، زه وایم چې نه، زما ځان نه اول ملي منافع. ولې ملي منافع؟ په دې په خاطر باندې چې زه به یو سړی یم یا زما فامیل به 50 نفره یا به 100 نفره وي، نو زه خو د امو نه تر اباسي نه پورې د دوی حق خو په دوی باندې نه شم خوړلی. سره د دغو قربانیانو چې اوس دا ځینې خلک پوه شوي دي چې وروره اوس پوه شوي، 7 کلونو که دوی پوه شوي دي چې ځینې پوه شوي دي، ما ته وایي چې ستا خبرې حقیقت لري.
زما د بېوسۍ وخت کې دوی ته د نشې وخت کې ښکاري. ته فکر وکړه چې زما هرې خبرې سره په مخ باندې اوښکې راځي، که زما په لاس کې وسه وي، ته فکر وکړو چې زه به کوم کارونه کوم. دا ټولې د بېوسۍ دی. بېوسۍ په دې په خاطر باندې دی چې ولس مې په بله خوا روان دی. څومره چې خلکو موږ ته پلانونه تړلي وو خوشحال صاحب، همغه ټول په موږ او تاسو باندې په تطبیقېدلو روان دي. چې افغانان د عزت نه لري، نن سبا یې نه لري. افغانان د مکتب نه لري، یا نه لري. افغانان د په اتفاق قنوت دي، په اتفاق سره نه. ټولې بدبختیانې چې موږ ته پلانونه جوړ کړي وو، صرف یو خبره موږ ته پاتې ده، صرف یو خبره پاتې خلاص، خصوصا پښتنو ته. موږ د احمدشاه ابدالي بابا بچیان یو، موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. بخښنه غواړم دا سوال مې لږ زړه تفسیر کوونکی و چې دا دوستان ډېر ښه وغږېدې. دلته زما یو سوال ځواب هم چې خو زه بیا یو ځل غواړم. موږ شاعران یو خبره ډېر کوي، شاعران ملګري سي پوښتنه کوي چې دا شاعران اندکرنجه په وړو وړو خبرو خفه کېږي، خو زه دا پوښتنه برعکس کوم چې الکوزی په لویو لویو خبرو خفه کېږي. لوی خبرې ځکه ورته وایم کله که د وطن یادونه وسي، کله که د ولس یادونه وسي، کله که د جغرافیه یادونه وسي، کله په دغه ټولو جغرافیه کې په شته میشتو قومونو باندې د ظلم خبره وشي، الکوزی ورته د مبارزې تر څنګ اوښکې هم تویې. په دې اړه غواړم واورم. زه سل کوښښ کوم چې زه مې دا وخت، یعنې منظور مې دا ده چې ولې دومره زر الکوزي له سترګو اوښکې ځي. زه سل غواړم چې زه مې دا وخت کې د دې ولس نه پټې کړم، او ډېر وخت کې پټوم، ډېر وخت کې تېروم، ډېر وخت کې پټوم، ډېر وخت کې دا کوم. انسان دوه حالاته لري. کله چې انسان ډېر ناامیده سي، هغې ته چې اندک کې د همغه د امید خبره راوړي، نو د هغې د سترګو نه به اوښکې راځي، ځکه د هغې نور همغه امید یې، همغه ته سترګې په لاره. موږ شی لرو، شی نه لرو. زمونږ امید زمونږ هغه خاوره و، زمونږ امید زمونږ همغه هویت و، زمونږ امید همدا و چې زمونږ وطن همیش سرلوړی اوسي. زمونږ مشر چې چېرته ځي، موږ بس زمونږ د سوري درد ته وغږېږي. موږ د نړۍ موږ ولې امریکا ته لاړ شو، ولې کاناډا ته لاړ شو، ولې نورو هېوادونو ته د مهاجر په شکل باندې لاړ شو باید د چکر په شکل باندې لاړ شو. دا هغه ټول امیدونه دي چې په دې امیدونو باندې د ولس په سر باندې چې څومره خلک دي پښې ایښي دي. کله چې دا امید ماته څوک یادوي، زه بېوسه کېږم. زه نه، بلکې زه سل کوشش کوم چې زما د سترګو نه اوښکې رانیسي، مګر همدا ځای نه قرارېږي. ما خوشحال صاحب داسې حالاتونه مې لیدلي دي چې هغه هېڅکله انسان دی، هغه به تا کېدی شي چې د انګلیسي هغه وحشتناکه فلمونو کې دې نه یې لیدلي. داسې حالاتونه مې په افغانستان کې لیدلي. زه فقط یو خبره د دې حالات یو اندکې خبره درته کوم. په کومو سترګو باندې موږ هغه ښځې سره سمولو، بیا د بید ډېر معافي، په کومو سترګو باندې په هغه ښځې سره موږ شپې سمولو، خپل کور ودانۍ ورسره کوو، چې هغه ښځې ته تر اوسه د پیدایښت یا د ولادت په وخت کې موږ یو شفاخانه نه یې جوړه کړې. بېشک نور د دغې خبرې جواب د چا د افلاطون هم راوله، نور ویونکی نشته. په کومو سترګو موږ خپله ښځه سره سمولو چې زموږ ښځه په موټر کې د ولادت یا مړه کېږي یا ولادت کې مسپلاله لاره کې د ډریور په مخ کې لنګېږي. په کومو سترګو په دې ښځه سره سمولو، په کومو سترګو په دې نړۍ کې ژوند کوو. خلاصه خبره خوشحال صاحب. خیر موضوع بله خوا یوسو. الکوزی صاحب طبعا چې یو څوک مبارزه کوي، دی له رنګارنګ ستونزو کړکېچونو سره لاس او ګریوان وي. زما پوښتنه دا ده چې ستاسې له ادرسه، ستاسې فامیل، ستاسې کورنۍ، طبعا چې مبارزه څوک کوي دښمنان یې زیاتېږي، ځکه د مبارز خلک ډېر کم په میدان پاتې کېږي.
داسې کله کوم سوي دي چې ستا له وجې ستا فامیل ته ګوتڅنډنه سوي، هغوی تکلیف کړي، هغوی ازار کړي؟ خوشحال ځکه ته خو د صاحب ولس لپاره لګیا چې دا ولس پوه هم سي چې یوازې الکوزی دلته د دې په خاطر ناست نه دی چې یو څو فالوورز ورته راځي ده ته ناست ده. دوی باید په دې هم پوه سي چې الکوزی څومره دردېدلی شاته، د څومره ګواښونه خوړلي، د ده فامیل، د ده دوستان و امثالهم. زه تا ته دا خبره کوم چې افغانستان هغه یو هیواد دی چې په هغې کې حقایق والا خپله کورنۍ هم نه پرېږدي. دا معنا نه چې کورنۍ یې مړه کوي، کورنۍ د په ستوني باندې لاس دی چې غږ مه پورته کوه چې پلانی به د له منځه یوسي. په دې سوشل میډیا کې ما ته د خلک ثبوت کړي چې ما د کورنۍ د یو غړي یو انځور اچولی بغیر د یو ورور نه چې هغه په نظام کې و، خو خپله مې غوښتل چې مثلا زه یو نظامي یم په عملي میدان کې ما ورته ویل چې هغه ما هېڅ زما دا د افغانستان ټول ما ویل چې امونه تر اباسي نه پورې چې دا خلک دي دا زما کورنۍ ده. د هره کورنۍ چې چارچر کېږي، هره کورنۍ ته چې تاوان رسېږي دا ما ته تاوان رسېږي. پاتې شو زما کوی چې زه یو شخصي یوه کورنۍ لرم، هغې ته زه هېڅکله د کېدی که تا ته ووایم چې زه کورنۍ مې د ما دغه خبرو سره موافقه نه ده، نو ته به راسره څه ومنې؟ صحیح ده. ما تا ته ویلي چې موږ ټول هغه شیان پرېښي دي، د ملي منافعو په خاطر باندې مو ټول شیان پرېښي دي. ځکه کورنۍ به ما ته دا وایي چې ته دا خبرې مه کوه، موږ ته زیان رسېږي. هغوی ته چې زیان رسېدلی ما په سوشل میډیا کې نه دي راوستي. په هغه وخت کې مې راوستي دي چې هغه زما په خاطر نه، د دې ولس په خاطر چې ولس پوه سي چې ورور جانه که هر قانون ته یې واړی جرم فردي ده. جرم چې چا وکړو همغه سړي ته باید جزا ورکړي. د جرم په سر باندې زوی، پلار، بل نه نیول کېږي. نو ته اوس ته نشې کولی چې ته زما سپین ږیري پلار ته یو څه ووایې، زما مثلا سپین سرې مور ته یو څه ووایې. دا د افغانیت له لحاظ هم تا ته نه ښایېږي چې ته یو سپین ږیری راټینګ کړې، یو سپین ږیري ته یو څه ووایې. صحیح ده. نو د دغه په خاطر باندې زه د خپل د کورنۍ نه لرې پاتې شوی یم. ما د هغوی نه انځورونه شیر کړي دي، نه مې ورته کوم بل شیان اچولي دي، نه څه. او زه د ټول افغانستان بچی یم. هر کله چې را باندې ستونزې راځي د دغه وطن د ازادۍ په خاطر باندې به یې زغمم. بېشک زغمم. ډېره مننه. الکوزی صاحب ملګري هم زیاتې پوښتنې لري. لایق اثر صاحب هم ریکویسټ اچولی چې زه هم پوښتنې لرم. که بیا د اجازه وسې ملګرو ته هم بیا نوبت ورکړو چې یو ملګری له تا پوښتنې لري، البته که ستا اجازت وي په هغه صورت کې. نو ډېره مننه ملګرو. زما پوښتنې هم ډېرې پاتې دي، ځکه زه نورې پوښتنې هم لرم، خو هغه ملګري ډېر کومنټونه وکړل دوستانو چې موږ هم غواړو الکوزي صاحب سره خبرې هم وکړو او دنه څو پوښتنې ولرو. هغه ملګري چې په واقعي ډول پوښتنه لري کولی سي